د سورة الجن شأن نزول هغه دا دی چې سورة الجن یو مکی سورت دی. روایت شوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن تلاوت پر مهال یو شمیر جنات هم اوریدل. دوی د پیغام او تلاوت له اغیز سره متاثر شول، ایمان ته راغلل او د خپلو حالاتو بیان یې وکړ. الله سبحانه وتعالی دا سورت د دغو جناتو د اعتراف، د هغوی د خبرو او د هغوی د برخلیک د څرګندولو لپاره نازل کړ، ترڅو انسانانو ته وښیي چې پیغام د انسان او جن دواړو لپاره دی او د نه لیدل کېدو موجوداتو هم چارې د الهي مشي په رڼا کې تشریح کیږي. سورت عموما د جناتو د غږېدلو او د هغوی د ایمان او د هغوی د دې وینا په اړه ده چې قرآن د هدایت وسیله ده. د سورة الجن ځینې مهمې فایدې. اوله فایده: قرآن مطلق حق دی او ټول مخلوقات پرې اغېزمن کېدای شي. که جنات ایمان وښود نو دا د قرآن عالمي او ټول منلیتوب ته شاهدي ده. دوهم: تواضع او تسلیمېدل د ایمان نښې دي. د جناتو اعتراف موږ ته ښیي چې ایمان څومره ساده او صداقت غواړي. منل او اطاعت. دریم: د غیبي نړۍ حقیقت ته غږ. سورت موږ ته په عملي توګه رازده کوي چې د دې نړۍ نه لیدونکې برخې هم د الله فرمان ته تابع دي. نو زموږ ایمان باید مستحکم پر عقل او قلب برابر وي او د قرآن د پیغام د عمومي والي په پوهېدو ولاړ وي.